دا خلک به دومره ستونزه مخ ته چې د دوی وادي یو هیڅ شی نشته، نه دوی کوچنی څوک په سکول کې نیسي، نه د دوی سره اوس کم یو کومک شته، نه کم د دوی سره وادي یو داسې شی شته چې مسلمان دی دوی تازه راغلي دغه ځای څخه تباه او برباد دي خو ولاړ او بېرته بیا راغله دغه رقم دی وادي ودل هغه ډېر د کلکو ستونزو مخامخ دي د اقتصاد دغه شی دی که په روزاني او خوا د بیرې وایي نیسي مو وادي ولیدل ډېر په مشکل کې دي، ډېر سخت د مشکل سره مخ دي وادي ولیدل نو دغه شی دی وادي دا اوس دنیا ته معلومیږي چې دغه بیا ستا د خلک هېڅ کار نشي کولی په دا کور کې ناست دغه کوچنیان دي دغه پر دې کچرو باندې ګرځي د کچرو څخه شی مې ماښام راډیو دغه څخه کې لږ رالی کړي دغه د دوی دغه ودې هغه کار دی او لویانې خو موږ نشو وتلی نیسو پرته مثال دا روزانه دي دا ګیب سین ته بیایي دا روزانه د کشلاق ته بیایي دې خوا چې راغله ماښام ما خو سر بس مخ ته ولاړ نیسي بالغ دا یې کار دی دوی دغه وایي چې دوی راجستر شوه یو خو دوی دلپوره دي پر هره خوا تللی شي کراچۍ ته تللی شي لاهور ته تللی شي وادي وردل پر مثال ځان یو د اقتدار ځای ته لار رسوي او دلته نه و چې دی راجستر هم نه دی په دې کوټه کې دی یو خوا ته نشي وتلی وادي وردل هېڅ کار هم بالا په وسه نه دی نو هغه دغه شی دی بس نو دوی ستونزه دغه د ګوره دوی ستونزه دوی اوس یو مکتب ته نشي تللی څوک یې نه نیسي په راجستر کې دوی مجبوره دي و دغه کچرې ته اوس مجرد دا کچره به ټول هېر او ماښام د خپل دغه ودې خرچه برابروي هم دغه ستونزې چې هلته هېڅ کار نشته وایي دغه چې دوی دغسې وایي چې هېڅ کار هېڅ شی نشته وایي موږ سره دونه دغه سرمایه نه چې موږ راته یو کاروبار شروع کړو یو دغونه شی را سره و چې هغه ځای مو ځان ورسول هغه چې اوس خلاص وادي روزانې ته ودې پر هېڅ شی نشته پر میدان باندې دا له یو کچره او مشره یو شی لري هلته هغه کچرې هم نشته پاکستان د حکومت څخه موږ غواړو چې دا خلک ټول راجستر کړي د دغو سره یو مرسته وکړي د دغو سره دغه یونیسیار مرسته وکړي بین الملل یې وکړي د دې خلکو خدمت وکړي نو دا خو هم بشر دی خو انسانان دي دا خو حیوانات نه دي دا هم دغه حق لري حقوق لري واجب دی د هر شي دپاره وطن سړی ښه ژوند لري دا هم غواړي چې زما ژوند داسې ښه شي ولې په کور کې چې په کور کې چې خواشینی راغی کور ګرد مریض دی ګرد خواشینی دی هر څه چې پړنک د حساب خو دې یو ینګ د خو یې یو تاوان باندې راځي نو دا کور نه دی مایسه ګرد مایسه کیږي نو اوس چې ماښام دلته شی نه اولادونه پر راټول دا کور نه دی مایسه